أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة. سورت کی دعوی الله ذکر کړه. الحمدلله څومره صفاتونه د کمال شي د ټول الله لري. دی به معنا لغوي او معنا اصطلاحي او خاص کر تقسیم در څلور اقسام له تفصیلی فضائل چې حمد شریعت کې کوم حیثیت لري او کوم رتبه هغه بیان شونن به تشریح لله په لفظ الله کې دی لفظ په معنا د المعبود بحق حقدار د بندګۍ لایق د عبادت. د دې وجنه کلمت طیبه کې لا اله الا الله لفظ الہ ذکر کړی دی او کله چې دې الله بندګي ونی شنو به الله وې د انسانانو ز تړم د چې تړل الله وې زکوم چې زما ونه څوک تړل به نه کوي. نو ارکل چې جامع لفظ ابن قیم لیکلی و بدایع التفسیر اول جل یوصل نه حدیر شنبر صفحه کې د الله تعالی چې څومره نمونه دي د دې ټولو نه جوړ او حاصل هغه لفظ الله دی. هغه ټول الله په دې لفظ کې راجمع کړی دي. شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله دا معنا کړی 52 نمبر صفحه الفتح الرباني. الہ سمنا هغه څوک چې داغه نه تیریږي هغه څوک چې داغه نه تم ساتي هغه باندې اعتماد کې بس دا الہ دی. د درې صفاتونه چې کله انسان یو ذات کې موجود شي زمونږ به تمام د الله نه یریږو هم د الله نه اعتماد به الله باندې کوو. قرآن کریم چې کله انسان مطالعه کوي 2890 کرت الله تعالی ذکر کړي قرآن کې 2890 بار بار. ځکه بعض علماء دا ویلي دي چې دا اسم اعظم هم دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې دعا په قبلي کی دي کې ډېر علماء اختلاف دي شردا مشتقیل او جامد او مخ ویل شي و نوم د الله چواله نه دا به جامد دي او کله چې لفظ عربي والی به دا مشتقی دي جدا جدا معناګانو باندې کله دي کې معنا د الہ د عبادت به زویل کې د الله بندگی کې دي شي. الہ کې معنا د حیرانتیا را خلق حیران دي د ذات بارکی سکون پکې دی. بری مقام کې الحمدلله الله ویلي مبتلا او خبر دواړه معرفه معنا څومره حمدونه شي دي هغه ټول الله له ثابت دي. دنیا ټول حمدونه ولی بالله له ثابت وجداله چې الله د ټول کمال والا صفاتونو مرجع ده. د کمال چې څومره صفاتونه دي دا ټول الله کې راجمع دي. نو کله چې الله کې راجمع دي خو حمد الله له ثابت دي کمال په الله کې دی. اوس دې دعوی لپاره الله دلیل راوړي. اول دلیل براوړي رب العالمین حمد الله لده ولله الحمد دې زګر مخلوق تربیت دی الله کړی دی کار ډېر غټ کار دی. رب یې صيغه مصدر دی اسم فاعل او صفت مشبہ. اهل علم فرمایي تربیت ناخصله شوی دی. تربیت سمانا تبلیغ شی الی کماله وقتا فوقتا یو شی دمه دمه باندې خپل ځای رسیدل ورو ورو لکه وړو کې ماشومینو اول سوره حج کې الله فرمایي تاسو کې رمانیش
دین ورسه بیٹینګ ویني شي به جوړې شي وګه شي به کر پندې شي به اډو کې شي به بګلات ساس کې الله به کې به ساو اچوي دین ورسه به دنیا لپاره بار کی به وړو کې ماشومې دینه به ځوان کې به سپینګری کې سه به مړ کی دي ته ویل شي معنا تربيت او الله ناشنا قانون دی کدی ماشوم له شرط عقل د لوی سړي ور کړي نه به ډیر شي نه وخته وسله ولا بینه شوي ست بربادې دو عقل ماما شي وړي کې او کچرته اوس پنګري ازوان الله عقل د ماشوم ورګینو ټول عمر به اختلافات لنجي وي ارشاد د خپل وس مطابق الله برابر کی عقل ماشوم له ماشوم باندې ځوان له ځوان او سپنګري له سپنګري اسباب د تربيت بدري شونه دی او دا شین الله پیدا کړی دویم دیګه اثر م الله شولې او نتیجې په مرتب کړی را د هري سړي سوال نشي کولای یو میوه یو هغه راوالي ماشوم له مخلونی سی ودا تعالی چا درکړو تا ومړه اسره مسلمانان لګیږي چې دا ورکړه والا الله دی که دهرین دا سوالونه کوي نو خلک هم حیران شي چې ګوره دا مړه راش کول او به دې ماشوم لاس کا ور کول دا خو د انسان کار دی دغه الله څخه کله چې انسان قرآن لنن شي او قرآن په تعلیم باندې نظام پوي کړي د رب دا معنا ده چې د تربيت دا معنا ده د ازمکه چا پیدا کړه الله دی کې به رمنې د بوټي تنظیم چا کړي الله به را دانه چا ورته برابر کړي الله دا خو اخر کې تاره وش کوله ماشوم دې باندې نشه دوه کولې چې ردا کار مونږ کوو بلکې و به چې دا ټول مسائل الله کوي زمکه پیدا کېدل او پای کې دونه نالې دل او به به دې مڼې را ټکول او زایقه وغیرہ دا برابر اول سوره شعراء سوره عبسا دې سورته کې الله به رحمت سره تشریح کړی دا رب لفظ دې مقام کې راوړو نو باز علماء لیکلي چې دا الله اسماء الحسنا و ندي د الله مزیدار او خیسن نمونه د الله نه سوا بل چا باندې اطلاق هم نشي چې یا رب چې دا علماء لیکي کوم مرتبه اضافت لک رب الدار رب السیاره د کور مالک د ګاډي مالک نو به باغ جدا خبري د رب د لفظ کې الله رد کې دهرانو باندې د الله بارک و د ربوبیت عقیده لري د شی بنې لکه دهران نو پیدا کړ نو وایي چې رزم خالق نشته مو بخبره پیدا شي دې غیا غوندې وي وخت به ختم شي ضروری به عقیده الله ویل لري به الله چې موږ تربيت کوي لپاره جدا جدا اقسام کله الله زموږ تربيت کوي بل ایجاد ول هدايه نو پیدا کړو به موږ له هدایتو کې نعمتونه راکړل رزق راکړي شاید الله سره زور برابر وو دوه قسمه تربيت له انسان ضرورت لري یو ظاهري او بل مانوي ظاهري تربيت د انسان دار چې خوراک څښاک جامه وغیرہ روحاني تربيت دا معنی وحي را لګلې ده قران را لګلې ده سنت د نبی صلی الله علیه وسلم را لګلې دي دیو جن الله نشه تربيت دي بعض انسانان الله مالدار پیدا کړی دي او بعض غریبانان الله له معلومه وا کدا مالدار شرط غریب شنو کې دي شکایت وکي او کدا غریب شرط مالدار شي کې دي شدا ورانه وکي دا کم سړی چې مالدار دی یې کم سړی چې غریب دی دا الله د حکمت برابر ده کې دومره ظرفیتونه ځکه دا مالدار کې دی بلکې نو هغه غریب کې حدیث کې دا راځي یو سړی الله صحتمن کې او بل مریض کې دلیل له بده کدا روغ انسان الله یې نه جوړ شي کې دې شکایت وکي او کدا جوړ ناروغ شرط جوړ شنو وکي دې شورانه وکي ناشنا ترتیب الله بیان کړی دی دویم دیږي اشاره ودیلا انسان چې کله د الله د ربوبیت عقیده له متوجي شنو به د الله تعظیم او د الله توکل دا ټول ځل کې به ساتي
ځکه د یو نه بل لوړې او د هغې نه بل لوړې بیا بل. دویم د رب نه وروسته ذکر کې العالمین دلیل له پدې چې الله مو محمل نه پیدا کړی چې خوراک او اسکاک ډیر انسانان دا وایي چې موږ بس خوراک کوو ډیر خوراک کوو ځکه خوب کوا نه ته قران وګوره رب العالمین د رب اضافت العالمین لله او کې معنا دا مونږ ګور یو مقصد لرو د الله رضا اسی غنی پیدا شو خوراکونه دي اسکاکونه دي. رب قران کې جدا جدا معناګانو باندې راځي. کله معنا د مصلح راځي کله معنا د مالک کله معنا د سید راځي حکمران مولا کله معنا د حاکم راځي کله مربی او کله معبود جدا جدا معناګانو باندې استعمال شوی دی. نو ځکه مقام کې ویل رب العالمین آیات دلیل له بده خبر باندې ان شاء الله را مخلوق پیدا کړي دوی تربیت هم کوي. ارسو افلاطون د عقیده لري ان شاء الله را خپل ځان غموړي دي نه الله یې ګور اساسو دې تربیت ضرورت مثلا ما سره ده. سنن دارمی کې راځي صحابه خپل مابین کې ناسو کله به و خاندل چا به پښتنه وکړه دا ولي وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم نو راغلی نو موږ بوتانو بندگی کوله اوم د کجورونو جوړ کړو په سفر باندې روانو چې وګي بشونو کله مې یو ځای تی وخړو کله بل او کله بل سم خلاص کې د سم معبودو داس منګرابو به بچي اچې پیدا نو شنو شګو ډیره کې به مراجعه مکړه د پاسه په ګډه بځې ول ویشل او هم ویل چې داس منګراب دی یو لیکي وېسما د ایمان د فارسلی سبب دا شو بوت مې یوځه کې خودلو لاړم ضرورت پورا کول ولا کله شرالم بیا کوی کلان دې پروتو باد غرزولې و ما ویل چې دا د خپل ځان حفاظت نشي کولای نو دا مال سه حفاظت وکي یو نه د شنقلې و بوت مې کې خو ضرورت پورا کول لاړم ګډړ راغی د پاسې سبيته شمیته جو کړې مې دا ګډړ نه ځان نشي بچ کولای نو ما بس حفاظت وکي. دین معلومه شو چې رب بل څوک دی چې ازمو ساسو تربیت کوونکی دی چې الله دی. وی ویل رب العالمین العالمین سمانا اهل علم فرمایي چې کله ما سو الله هر هغه څو چې الله نه سوی دا ټول ویل شي العالمین. دویم تفسیر باز علماء ذکر کړی دی هر هغه موجود خارجي د الله نه غیر عرش نیولې تر فرش پورې دی ټول ویل شي عالم د دې ټولو تربیت الله کوي. یکم یو شی چې الله پیدا کړي بس د عالم دی. نواب صدیق حسن خان لیکلی فتح البیان کې اول جل څلور فنو نمبر صفحه وې د هر زمانه اهل بس د عالم دی. د دې زمانه اهل د ځان له عالم راتلونکي ځان له عالم تیر شوی ځان له عالم د تیر خلکو تربیت چا کړي دی الله. د دې موجوده خلکو تربیت سو کوي الله. را روان قیامت پورې چې کوم راځي د تربیت سو کوي الله. ذکر ویل العالمین عالمین کې به معنا د عالم عالمه ده العالمین العالمین ذکر وي چې بری باندې سړی الله پیژني. الله موږ له محتاج نه پرې تعارف کې بلکې موږ انشاء الله له متوجي کیږو د الله قدرتونه پیژنو نو الله دې مخلوقاتو کې سوچ لګو کوي خاص کر دې ګردو نوا کې وګورئ به د الله په وجود باندې ډېر دلایل دي چې الله موجود دی او شته. یو صحیح عقل صحیح فطرت وړوکه ماشومې راغنه ته پوښتنه کوي چا پیدا کړي وای الله. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مشهور واقعه نقل وکړه چې دهری سره مناظره وا یو وخت مقرر کې به تور مثال اته بجې امام صاحب راغ نه بشي ویل کوله دنا وخت کې ته امام عالمي هغه ویل عالم کشته نه یو نه عرش ولا بغیر نجار نه جوړ شو بغیر کشتوان نه بغیر کې نه سمودل تر عالمي سره دهری وخاندل ودا عقل منی امام صاحب ویل چې دا عقل نه مني نو دا عقل منی چې دا دوه لوی نظام بغیر د خالق نه مربي نه لري
عیسی خلق ایمان راوړو. امام شافعی رحمه الله فرمایي یو پاڼه ده ګډه بځې شو اخري دی یو کیفیت یو نتیجه او د ورېخمو چنجي چې اخري بل نو دا نتیجه چا مرتب کړي؟ الله. امام مالک سے فرمایي ودا درې مخرجونه دي شفت ده وسد او حرف د یو حروف هغه بل نه د کېږي خلې ودا مړی ودا لیکن دا تقسیم چا کړی دی؟ دا الله کړی دی. امام احمد ابن حنبل فرمایي بند کوټه د تقسیمه د بار نه دنه ته زیړو نه جوړه بغیر دروازې نه هغه کلو شي او ایسه یو لوی بچي حیوان تیروزي اگې نو دې اگې په دې منځ کې دې حیوان تربیت د چاو کې د چا را بار کې الله. د مخې قومونو هلاکت دلیل لري خبره ان شاء الله موجوده زګاره برباد کړو. انسان چې دعا وغواړي حالات بدل شي بس وجود د الله په دلیل یدا دلیل د الله په وجود باندې. قران وګورئ څومره عظیم کتاب دی الهی یوم القیامه بجاری نو دې خو یو څوک شته چې هغه حفاظت کوي هغه څوک دی؟ یو الله دی. خاص کر د فیرین وجود د زمزم او د کعبه وجود دا ټول دلالت په دې خبره باندې کوي چې په دې کوټه کې دا کشش چای خو درې دا الله موجود دی واشته دی. بری مقام کې العالمین ویل د شونه ویل عالم مقصد شونګي تربیت دی زګه جمع ویلي د ارشا هوایی خاکی زمینی ملائک انسانان پیریان درې والا د ټول حیواناتو تربیت هغه کړی دی. نو ار کله چې د ټول مخلوقات تربیت الله کوي څه خیله جسمه او ته دی واړه بدن تربیت به الله نه کوي ضرور به الله کوي خامخا به کوي. اشاره ده دیلا ذاتن ما الله تربیت کوونکی دی وصفنم د ټول نسبت به الله نه کوي. العالمین مصداق ټول مخلوق یا پیرین و انسانان نو معنا د آیت بدای الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي. رب العالمین هغه الله چې د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی. الرحمن الرحیم عام مهربان دی او به حد مهربان دی همیشه. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد خاصه بندګی کو الله او د بل چانه کو و ایاک نستعين خاصه نه کو مغواړو د بل چانه نه غواړو. اهدنا الصراط المستقيم نو خیم الله د قران او سنت نه غلارا. صراط الذين لا رضا کسانو انعمت علیهم شتا په نعمت کړي شان بیا دي غیر المغضوب علیهم غضب شوی پاوی باندې ولد ضالین نو داخله گمراهان ین لار دا کسانو چې غضب په شوی او لار د گمراهانو. امين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.